د یوې افغاني جوړې داسې واده چې لسګونو نجونو ته د کار زمینه مساعده کړې. د خیاطۍ دغه دستګاه د عارفې ولیزاده د واده په لومړۍ ورځ پرانستل شوه. د عارفې ولیزاده واده ډیر ساده و. د دواړو د واده د لګښت په پیسو د بانو هنر په نوم دستګاه جوړه کړه. عارفه د دې دستګاه مسؤله ده او سهار نه تر ماښامه د نورو نجونو سره جامې تولیدوي او بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي. پلان روزانه 200 تا هست، در هفته 200 تا هست، ولی چون آغاز کار است که ما هفته 200 تا نتونستیم، اما در حدود 100 تا پوره کردیم. با کجا به فروش میرسید؟ فعلا فروشگاه خود ما یک فروشگاه را ایجاد کردیم که در غرب کابل در یکی از مغازه ها هست. خب فقط یک دکانه داریم و بیشتر از او دیگه اقتصاد یاری نمیکنه. د دوی د واده ټول لګښت نږدې 50 افغانۍ او د میلمنو شمیر 1400 تنو ته رسیده. عارفې ولیزاده چې د کورنیو د خوښې خلاف د واده مراسم ډیر ساده تر سره کړل، له خپل ژوند ډیر راضي ښکاري. با این فکر نبودیم که روزی ما و اینا یک همسفر میشیم، دوست بودیم. پس از سابق همین مفکوره به ذهن ما بود که عروسیایی که مجلل گرفته میشه ما برخلاف از او بودیم، اینا هم قسمی. و روزی که خواستم یک همسفر زندگی برای خود تعیین کنم، پس طرف از اینا که دیدم از اینا که کسی بهترتر نبود، چون هم مفکوره بودیم هم انگیزه بودیم. رئیس چی آماده داری؟ من که ما ببرم. علیزاده له واده وړاندې د یو تعلیمي مرکز مدیر و، خو اوس یې ټول وخت د بانو هنر دستګاه ته ځانګړی کړی دی. هغه جامې چې عارفه او نور نجونې په دغه دستګاه کې تولیدوي، علیزاده یې بازار ته وړي. بای بای، خداحافظ. اوس چې د دوی د واده نږدې 20 ورځې تیریږي، دوی دغلته د خپلو تولیداتو لپاره یوه هټۍ جوړه کړې ده او غواړي چې له دې ځایه خپلو جامو ته ښه بازار پیدا کړي. البته که درس ما جریان داره، هر دوی ما محصل هستیم و انشالله را که به دنیای تجارت را یکی شوق علاقه‌ای که در دوران کودکی ما بود و هست و اونا هم قسمی انشالله که این راهی را که ما آغاز زندگی مشترک ما که با می شرکت تولیدی بانو و هنر شده انشالله را تا پایان زندگی ما ادامه دارد به دنیای تجارت. و ما امیدوار هستیم که ما بتانیم که از افغانستان یک برند بسازیم که به نام بانو و هنر که بتانیم با برندهای جهانی دیگر را رقابت کنه. په افغانستان کې زیاتره ودونه د لګښت له پلوه ملامتونکي وي، هغه څه چې د ګډ ژوند له پیل وروسته د ستونزو د زیږېدو لامل کیږي.